哎呦我的妈！ التبر راکه چې لرګي دله وچومه بس نشې مشې مزای راله یا دم ختم کړم نظر مې د سره کارم نه کوي خو په توقل یې راپرېږدمه هر ځای چې ولګېد الله 哎呦我的妈！ دا څه شی دی لرګي چور مې په سیند لا وشاخوا منګی والوت د سړي په سر کې ونښتو کوربدانې ته به اوس څه جواب کومه یاره به ده پسې څوک ګرځي ځانه په نشه کې ما او پرېږده چې وړي دا کته چې شیرې د را سر په اوسپنې دی هغه لکه البکړو چې وي هغه شی دی د موږ چې زه کلیوالو ته وایم Oh no! ناروا وشوه سړه غټه ناروا وشوه ښځې لرګي مې تله وچوله دا تبر واخله کېده تبر په تندر ووله دلته زما د واده منګی پروت و هغه دې ولله خرڅ کړلی دی هغه منګی دې نه یې راوړی که نه د هغې پورې کور ته هم نشي راتلی غټه ناروا وشوه اوس به منګی کوم ځای ګورم هغه سړی به کوم ځای ګورم خو زه مو بس چې پس یو منډه وکړم چې منګی پیدا کړم که نه دا خو مې کور ته نه پرېږدي ما ته چا وي چې ته لرګی په ځای باندې منګی ووه چې منګی زیات د سړي په سر کې نښلي اوس په یوه موړه خېږم په بله کوزېږم منګی به کوم ځای که سړی به کوم ځای زرې زرې کړمه بس کور مې مال نشته اوس نه کور ته تلی شم نه په دې سارا اوسېدی شم یاره هغه ځای که خو دا پړک وکړه دقه د موږ منګی دی ښه ورځم او پسې وکړو چېرته بد نه شوم په دې لارې 哎呦我的妈！ منګی میلو چې زبردست کار وشو څوک یې ودرېږه دا منګی د سر ته اغوستول دی په دې پسې د زه زرې زرې کړم ځان د زرې زرو شو او کومو ملکونو ته راورسېدي دا خو کشمیر ته ته رارسېدلی منګی وباسه ماما زما د سره منګی وباسه ما ته راځه په ما پسې زه دې زرې زرې کړم خدای دې په غرقونو غر غر کړم دومو ملکونو ته دې راورسم ته راځه ورته سم دې ته ځو زه سم دی راځه په لږ کېخوا راشه لږ کېخوا راشه دلته کښېنه دلته به یو ټرایي کومه یو سکیم مې پاس کړی دی وباسه ولې کړمه دا دا سر دی که د میغې سر دی دې غاړې ته لږ ونه ته سم نه کړو په دغه طریقه سره کوکړو Oh no! و مسلمانه دا څه دي دا څه نوي نظامونه راووت دا څه کوي دا مې لرګی چاو که نه او نو لرګی مې خطا کړو دا منګی مې ووو نه مړه او که نه نه بیا بل ځای کې چېرته پتوړی ده ونو لاړ د ده په دې سر کې ونښه نو مسلمانه ته خدای دا څوک په دې طریقه راوباسي ته خو دا سړی وجنې زرې زرې کړمه دی دې مړ شي خو چې منګی په لاس مې راشي د منګي سره څه کوي منګی خو بس کور ودانې منګی دی د واده هغه مې کور ته نه پرېږدي نو مسلمانه په سمه طریقه یې ترې وباسه چې دا سړی هم بچ شي دا منګي هم بچ شي که نه دا طریقه ته راځي چې ته یې وباسه نو ما له یې طریقه راځي که نه دا څوک داسې راوباسي مسلمانه نه خو دې باڅه کښېنه ملګري زه رالم ته فکر مه کوه انشاءالله تعالی لږ لاسونه لږ منګې راوباسو لږ کته لاسونه ستا په زور نه کېږي دې ځای کې لاسونه واچوه دې ځای کې لاسونه واچوه هو ټینشن مه وله 哎呦我的妈！ دا څه دی څه وایې سلیخې پکې اړوي زه دا سر ما ته ډېر غټ ښکارېږي چل دی بس زرې زرې کړو د دې دپاره څه داسې ترکیب پکار دی که نه چې دا منګې روچې دا سړی برابر پاتې شي منګی مات کړې خو ماته خلاص کړې منګې مات کوي منګې به یو کار نه کوم او یو غټ غټ ورو که نه او دا منګی چې تور کړو دا
غاړه څنګه خټ خټ ګوري دا سړی به مړ نشي منګه خو به تر وځم خدای مړ دي چې کنه یا منګه کټ کټ ته مسلمانه د خدای صبر وکړه تعظیم وکړه زما په ذهن کې یو ایډیا ده ها. ته داسې کار وکړه د رونیسه او بوزو یې اغزې ته انشاءالله تعالی دا منګې به تېر وځي صحیح سلامته سړی به هم بچي ښه بسم الله. راپاڅوه دایي دا هغه ترکیب دی په کوم به چې دا منګې راوځي صحیح ده خو د عقل نه به کار وړو اوس دی لږ داسې بره وخېجوه دا منګې اخوا سیټ ته پساوو په دې ونو کې شاته به په زور وکړو دا منګې به اخوا سیټ ته پاتې شي او سړی به چې کوم دی مخکې راوځي صحیح ده سای بند شو شابه بره وخېجوه ملګري سر داسې کا سر داسې کا صبر وکړه صبر وکړه 哎呦我的妈！ یعنې اوس کار شوی دی ښه اوس داسې پیسه وکړه که نه نو بس اوس ته ټینشن مه وله دقه شانې اوس ونیسه منګې ښه په سر وکړه که نه صحیح شو وا صحیح ده لکه که منګه چې تاسو څه خطو کته شو بس وشوه کته راځي کوڅه راځي اوس کوچې غاړې ته درځمه زه هم مشره د زړه زور به کوې ښه زه بالکل صحیح ده څه ډول وایې واده منګه په تاسو نه د کار واده منګې مړه سړي ته تاسو کې ما هم ناکام شو ته منګه په دې کې پتاو دې څه مطلب مسلمانه منګې لم رو باسه مار څه خو ته دا سړی وایي څه لا کسه بلاره جوړ کړی د ما اوس یو دا بل ځای دا باندې دا ورځ تېرېږي او د واده منګه هغې پساو کوم داسې کار دی که نه ها چې په دې طریقه هم دا نه راوځي ها. بله یو ایډیا مې ده په ذهن کې ته راځه چې رو باسو هلته یې بوځو هغه کار وسره وکړو زه چې کوم هغه یو سره وکړم رسوت یې که هو دا کن په دې ځای کې نه وه کښېنه ملګري مشره اوس مې په ذهن کې یو بله ایډیا ده ستا ایډیاګانو اړو کار ونه کړو زه ځم اوس راځم په خپله ایډیا به وینې ملګري تا ډوبې شوې خو نه یې تباه شوم مړ دا کېږم شی نه اوس راوباسو ښه مشر تللی چې دغه دا څه کوي مسلمانه بس دا مانګې هم خرابوم دا سړی هم خرابوم ځان ته خلاصوم بس دقه ځای څه کار ختموم مسلمانه دا شی کېده دا څه کوي ته سړی وجنې د واده منګې دي دی دا مانګې د واده دا مانګې دا سړی هر څه ختموم ځان ته دغه کوم واده کار خو ګډ وډ شوړ سو مسلمانه ته کښېنه که ته لږ د دغه نه کار واله ته که ته کښېنه مسلمانه د خدای ګوره اوس ته داسې کار وکړه زما ستا کار دا نه دی داسې کار به وکړي یو مهرباني به وکړي دې سړی لږ داسې دباوه چې دا سړی په دې منګي کې دنده وفات نه شي صحیح ده داسې کار به وکړي چې زه په منډه ځم دلته اخوا یو ډاکټر دی صحیح ده ډېر پوه ډاکټر دی په هغه ډاکټر پسې ځم ډاکټر راولم هغه له به څه بند ورځي هغه به چې دا منګي وباسي ډېر تجربه کار دی صحیح ده وران ځه ورځه صحیح ده خو ته ورته کښېنه ګوره سړی ګټه راپرېږدي جردا صحیح ده صحیح په وران ملګري هلو بس ډاکټر راولم انشاءالله اوس تنده راوباسو منګې ښه برما بس کړ هېڅ هم نشته ښه ته په قلاره کښېنه ځم په ډاکټر پسې صحیح ده په وران را رسوه ګن نخلاص بې فکره ډېره زیاته مهرباني ډاکټر صاحب چې رالې غټه مسله کې پساوي سړی خو هلته سړی وجې ما ته ټیم په دې باندې نه و که نه چې ما هلته کې کلي کې غواله جامه لګولې وه 哎呦我的妈！ غواله دې جامه لګولې وه غواګانو جامې لګي ول څه ته د غواګانو ډاکټر یې سارو ډکې ډاکټر صاحب په خیر وعلیکم السلام مشر برابر دی سړی بالکل ډاکټر برابر صاحب مې راوس نه دی مکمل به د دې غم نه اوس مونږ ټول خلاص کړي ډاکټر صاحب فورا بس چې څه باندې هغه تاسو به ټرای کړل که نه مونږ په ډېره ټرای کړله مونږ په ځان ووچې معلومیږي دا چې یا به د منګي کې پیجونه دي یا چې د به سر باندې ښکرې شوي دي ډاکټر صاحب دغه پته راته نشته چې ښکرې شته که نه کته پته خو داسې لګي چې انسان دی خو بره یې پته نه لګي ښه زما سره یو وخت یو علاج دی او چې لکه منګې به ځای کوم کس به بچ شي منګې بچ کا سړی چې دی په تندر ووله دا ته غلطه نه کوي ګوره کس څوک دی ګوره یو خبره ده د دې سړي دا ډانټن ده دا زما د واده منګې دی د کور ودانې او په هغه سر باندې وتم د کوره دا څه وایي توکل دا دی چې د واده د منګي لپاره سړی ځای کوو او ځای کوو دا په کومه سزا کړي ګرا کا به کو زما سره اوزار دی کله نو بس دا چې ډاکټر صاحب بیک دی باندې ته وګوره دې مسله حل کا بس دا چې بس دا به مونږ چې سړی برابر او چې ګردن اپریشن دی ښه دا څه دی ډاکټر نه صاحب کټ کومې څه شي کټ کای بس ګردن 哎呦我的妈！ سړی نشته سړی نشته دا چې زور پیدا جوړول ودرېږه سم وګه مرګري ودرېږه ډاکټر صاحب نیسلی ښه دی هم حال کا سړی ترکم کنه نو سړی تختی که نه مسلمانه دا سړي منګی دغه دی صبر کو تاسو نه کوئ صبر وکړئ صبر وکړئ صبر څه وایي ها په خپله یې وباسي په خپله یې وباسي که نه وباسي په خپله یې وباسم صبر وکړه چې دی په خپله وباسي ها وایي باسه ځه صبر وکړئ
ته ولګي ډاکټر ته به خونه لګوي نه زه وتلم نو مسلمان ډاکټر دې په غم واړاو ډاکټر ته خو تا ته ولګي اوس یې چلو کو څه وایي مشر دې وایي ما هسپتال ته بوځئ هلته زموږ سره غټ علاج دی وایي دا منګې په کټ کې زه به بچم زما دا سر به تېروځي وایي ګوره ما ته واده منګی دی دا ډېر قیمتي دی نه مې په ده کار نه مې په دې ډاکټر کار چې ما له منګی په کار نه دو باندې څه تن در نه لګوم ډاکټر صاحب هغه سړی خو وایي زما منګی په کار دی وایي زه په دې باندې قهر نه کوم وایي چې بل څه علاج بل څه طریقه به یې وایي بل څه طریقه به ولر بل څه طریقه کوي ته هسپتال ته بوځو هلته به له څه طریقه راوباسي که نه هسپتال ته بیا د دې طریقه ما هسته ته راکړه څه طریقه ده تا ښه اوس ګوره ته ما ته څه کومه طریقه کوله مې خو ډاکټر دی ده ته ضرورت شته